عائشة رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي اې د الله نبی که چېرته زه پوه شم چې زه په لیلة القدر کې یم نو زه کومه دعا ووایم؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته دا دعا ښیي او ته فرمایي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ای ربه ته بخونکی ذات یې، ته بخښنه خوښې، ما ته بخښنه وکړي. یقینا چې دا میاشت دا د بخښنې میاشت ده، په دې کې هره شپه او هره ورځ الله رب العالمین د ډیرو انسانانو څټونه هغه د اور نه ازادوي. زما او ستا دپاره موقع ده چې ځان په دې میاشت کې په رب العالمین باندې وبخو او د خپلې بخښنې دپاره او د خپلې معافۍ دپاره ډېر سوالونه وکړو. یو څو ورځې دي په شمار او موږ په هغه بهترینو شپو ورځو د رمضان کې یو. راځئ دا وختونه چې دی د رب العالمین په عبادت باندې آباد کو، د خپل ځان دپاره ډېره بخښنه وغواړو او په عبادتونو کې چې دی ډېر زیات کوشش وکړو. الله رب العالمین دی دا رمضان مبارک موږ باندې په داسې حالت کې تیر کړي چې زموږ څټونه هغه د اور نه ازاد شوي او موږ خپل رب هغه راضي کړی او موږ چې دی د جنت والا جوړ شوي.